إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قدرمن درونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند خواږه یادونه دا سلسله مو روانه کړې ده، او د بدر د غزوې هغه اختتامی چې کوم بحثونه و کوم بحثونه د پورې متعلق و هغه یادونه مو کړله. د بدر په غزا کې چې نبی علیه السلام کوم اسیران نیولي و د هغې سره څه وکړل، د هغې یادونه هم موږ وکړله چې د فدیې مقابل کې بالاخر بیا خوشي شو. خو د ځینې بندیانو په اړوند موږ خبره کړې وه، یو د هغه بندیانو نه چې دا هم د فدیې د پیسو مقابل کې خوشي شو، دا د عمر په نومو د ابو سفیان ابن حرب زوی و. ابو سفیان ته چا وویل چې ستا زوی خو نیول شوی دی، بندي دی بدر کې، د زوی د خوشي کولو تلاش دی وکړه. ابو سفیان وویل چېرې زه یې غم کې نه یم، پرې چې هملته پروت وي. ویل زمونږ به وینم توی کېږي او موږ به مال هم ورکوو، بس ویل زه یې غم کې نه یم چې دوی پې څه کوي هغه دې بې وکړي. په دې کې یو صحابي دی په نوم د سعد بن نعمان بن اکال رضی الله عنه. دا اوس سپین ږیری بوډا سړی دی، د مدینې نه راغلی دی، مکې ته عمره ادا کوي او بیرته ځي. د نبي علیه السلام نه اجازه نه ده اخیستې، همداسې روان شوی د مدینې نه مکې ته راغلی د عمرې د ادا دپاره. د عمره چې کله ادا کوي په دغه ځای کې ابو سفیان نیولی دی، هملته یې ځان سره ستون کړی، کېنولی ځان سره دی اسیر کړی دی، او دی ویلی که چیرې ما ته څوک خپل زوی عمر را پرې نږدي، دا سعد بن نعمان په نوم مسلمان به زما سره همدلته بندي پروت دي تر څه وخته پورې. په دې کې نبي علیه السلام ته څه خلک راغله، ورته ویل چې ابو سفیان دا خبره کوي ای د الله رسوله، ته دا عمر خوشي کوي چې د عمر مقابل کې هلته سعد بن نعمان صحابي ابو سفیان خوشي کوي. نبی علیہ السلام بیا د عمر خوشي کړ، د هغې مقابل کې هغوی هلته سعد بن نعمان بن اکال خوشي کړ. خو دې نه یو فایده دا راوځي چې کله چې څوک یو کار کوي او د مشر نه مشوره نه اخلي، ضرور به داسې یو کار کې ولیږي چې تکلیف به ورسره مخي، یو کار به تکلیف والا سومنتیا والا کار به فایده به کمه پکې. د مشرانو په اجازه کې دونه په مشوره کې ډېر خیر او پروتي، او بیا د نبي علیه السلام په شان ته مشر شي داسې ضرور خیر او فایده دې په مشوره کې ډېري. د بدر د غزا نه ډېر فواید راووتله، ډېر فواید. یو فایده پکې دا راووتله چې د مؤمنانو صف چې کله ډېر صفا وي، الله تعالی نصرت د هغوی سره مل وي. د دې وجه نه د بدر غزوه د هغه غزوه د چې دې وخت کې منافقین نه وو، خالص مؤمنان 314 نفر وتلي د بدر میدان ته. منافقان چې مدینه کې پیدا شوي ده د بدر غزا نه وروسته پیدا شوي دي، ځکه د بدر د غزا نه وروسته ځینې خلک اسلام کې داخل شو ظاهرا چې ځان وساتي، په باطن کې د هغوی زړه کې فکر کفر د عبدالله بن ابی چې کومه ډله وه. نو د بدر د غزوې نه وروسته مدینه کې یهود هم ویرېدل، حتی د مدینې په مجاوره سیمو کې چې کوم د عرب اوسېدل دا خلک به تښتول او وژل به یې کول، اختطاف مسلې به یې کولې، دا هم ویرېدله. د مکې مشرکان هم ویرېدل،
عامې نړۍ باندې یو ویره یو روب داب راولي د نبي علیه السلام. ځکه د نبي علیه السلام دا معجزه وه چې دومره اندازه کې لرې دشمن به تېرېده د یو میش په مزل باندې. یعنې یوه ساحې ته چې یو میش مزل کېږي او دومره لرې ساحه یي، په هغه لرې ساحه کې به د نبي اسلام دشمن ایرېده. د ملایکو مدد الله تعالی د بدر په غزا کې وکړو. د دې وجې نه ځینې غزواتو کې ملایکې راغلي دي خو جنګ یې نه دی کړی. د بدر په غزا کې ملایکې راغلي دي او جنګ یې هم کړی دی. جبریل علیه السلام راغلی، صحابه کرام وایي چې موږ به دا غږ اورېده اقدم حیزوم، حیزوم مخکې شه. دا خبرې موږ اورېدلې دي. یعنې منافقین خلک هم د غزوې د بدر نه وروسته راښکاره شو. د مخکې د غزوې د بدر نه منافقین نه و. د غزوې بدر کې الله تعالی مؤمنانو ته کامیابي ورنصیب کړله او الله تعالی خپلو کورونو ته مؤمنان ډېر خوشحاله او په اطمینان سره ولېږله. د غزوې بدر د ختمېدو پسې د احد د غزوه تقریبا 13 میاشتې بعد شوي. دغه وقفه چې کومه ده د احد او د بدر غزوې ترمنځ، په دې کې ځینې کارونه شوي دي. ځینې کارونه شوي، ځینې تکالیف به راتلل په مسلمانانو باندې. یهودیان اوسېدل په مدینه کې. دغه یهود د مدینې ډېر په غوسه شو، خاص کر چې کومه د بنو قینقاع په نوم قبیله ده. دا قبیله هم ډېره زیاته په غوسه وه او دوی به ورځ په ورځ ځینې حرکتونه دوی کول چې د حرکتونو به دا خبرې معلومېدلې. لکه مثلا د بنو سلیم په نوم جنګ راغلی، کودر په نوم علاقه ده، دې علاقې ته نبي اسلام ورغلی دی. دارنګه قینقاع په نوم جنګ راغلی دی د احد او د بدر ترمنځ. د زکات مقادیر د بدر نه وروسته معلوم شوي دي، ځکه دا د بدر جنگ د رمضان په 18 باندې وشو. څنګه چې دا رمضان ختم شو، ورپسې اول کوچنی اختر راغی. لکه الثقافه الاسلامي کې لیکي اسامه بنجر وایي په نبي علیه السلام باندې مدینه طیبه کې 9 دانې اختر راغلي دي. ځکه 9 کاله نبي علیه السلام پاتې شو. په 2 هجري باندې د روژې امر سره اختر روزي امر پیدا شوي راغلي د همداسې. دارنګه مؤمنان له دا امر وشو چې تاسې په اخترونو کې د الله لویي بیان کوي، عظمت بیان کوي، تسبیحات بیان کوي. تاسې هغه حالت ته وګورئ چې وخت کې ډېر کمزوري وئ. قرآن کریم حالت ته اشاره کوي 6 سورة انفال کې، واذکروا اذ انتم قلیل، یاد کې هغه وخت چې کله تاسې لږ وئ. مستضعفون فی الارض، خلکو تاسې کمزوري ګڼلې په ځمکه کې. تخافون اریدلی ان یتخطفکم الناس فآواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون. الله تعالی تاسو له زیاده درکړه، ستاسې مدد الله تعالی وکړه، ښه رزق یې درکړي، د رب شکر ادا کړئ. په دې کې اشاره دی ده چې تاسې باندې الله تعالی ډېر احسانات کړي دي. ډېر احسانات الله تعالی کړي. د رب نعمتونه چې دي دا هېڅ وخت د ذهن نه تاسې مه وکاږئ. نو بنو سلیم او غطفان په نوم چې کومې سترې قبیلې دي، دا د نجد په علاقه کې اوسېدل. دا ځینې هغه واقعات دي چې د بدر پسې متصل راغلي او احد دې پسې به لږ وروسته راغلی دی. دغې قبیلو داسې اراده وه د غطفان او بنو سلیم قبیلو چې د نبي علیه السلام په خلاف باندې یو پاڅون غوندې وکړي. دوی د نبي علیه السلام په خلاف پلان جوړ کړی چې نبي علیه السلام په خلاف به ځو، په مدینې به حمله کوو. نبي علیه السلام ته چا خبر ولېږه چې ای د الله رسوله ستا په خلاف باندې خلکو تیاری کړی دی. ښه تر دې چې هغو ځان خوځی راخوځی، نبي علیه السلام د 200 ملګرو سره حرکت ورکړو. نبي علیه السلام په خپله پکې دی او دوی چې کوم علاقه وه دې علاقې ته کودر په نوم علاقه دې علاقې ته ورغی. نبي علیه السلام سره 200 ملګري دي او 200 اسونو باندې سواره شو ورغل. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې دا د سترګو نه ړوند صحابي و، د نبي علیه السلام مسجد نبوي باندې مقرر کړ چې تاسې هلته ورشئ. نبي علیه السلام چې کله د دې قبیلو د استون ته ورورسېده، په هغو باندې روب او داب راغی. دا د نبي سره معجزه وه چې دشمن ونه په لرې اندازه کې یېرېده. روب او داب راغی او ساهونه وتښتېدله. ساحې ته نبي اسلام ونیولې. تقریبا 1500 دانې اوښان او د یو غلام یسار په نوم باندې دی ترې ونیوله. نبي علیه السلام په دغه ځای کې 3 ورځې نور هم تېرې کړې، ځکه نبي علیه السلام یو زړور انسان و. دی عادت نه و چې کله یو ساحه ونیسي
او ساحې نه بیرته خپې سپکې کې حرکت تېرو کې نه ساحه کې نبي علیه السلام بیا 3 شپې کړي دي لکه بدر میدان کې نبي علیه السلام د غزا نه وروسته 3 شپې بیا کړي دي بنو سلیم او غطفان ته چې نبي علیه السلام تللی دا صحیح ترې نیولې 500 روخان نیولې او یسار په نوم غلام یې ترې نیولې بیرته نبي علیه السلام 3 شپې ته بیا کړي دي او نبی علیہ السلام سره 200 صحابه کرام دي 3 ورځې بعد نبی علیہ السلام ټول د اوخان یسار غلام او 1500 د اوخان ټول مدینه ته راوړل هر مجاهد ته نبی علیہ السلام دو دانې اوخان ورکړل او 100 اوخان چې پاتې شو د بیت المال ته وسپارل بیت المال کې هم دا چې د مسکینانو یتیمانو کونډرونو د حق په بیت المال کې موجود وي دا یو مختصر غزوه وه چې د بدر په څیر راغلی و د احد نه مخکې بله واقعه چې په دې منځ کې راغلې د بدر نه وروسته هغه واقعه د عمیر ابن وهب د اسلام واقعه ده عمیر ابن وهب دا یو ځل ناستې د صفوان ابن امیه سره حطیم کې ناستې خبرې کوي صفوان ابن امیه د امیه بن خلف زوی دی امیه بن خلف د هغه کس چې بلال صحابي به ډېر مکه کې وو زوراو به په تودو خاور شګو به اچو تیږې په سینه ولې ښودله ډېر تکلیف به ورکوه تر دې چې ابوبکر صدیق نه واخیست او ازاد یې کړ دا صفوان د هغې زوی دی حاتم کې ناست یو د بدر د غزوې قصې کوي چې دې بدر کې موږ له سخته ماتې دي خلکو راکړل او دا وشو دی دا ونې کوي صفوان هم وایي چې زموږ لا ټول مشران مړه شو هېڅوک پاتې نه شو پلانکې مړ شو همدا قصې کوي صفوان داسې سړی و چې دا په دې قریشو کې په شیطان باندې مشهور و دا عمیر په شیطان مشهور و شیطاني به دې ډېره کوله دې به نبي علیه السلام مسلمانانو له تکلیفونو ډېر رسول خو بیا الله تعالی وروسته اسلام ور نصیب کړی دی نو دا عمیر دی صفوان ته وایي د حتیم کې ناسې خبره کې خپلو کې حتیم هغه ساحه ده چې د ملتزم سره نږدې دغه ساحه ده چې دې کې 2 رکعته مونځ سنت طریقه ده دا په وخت کې د کعبې داخلو بیا چې کله کعبه مشرکان جوړی نو پیسې ورسره کمې شولې د کعبه یې راواړه کړل حتیم تی خارج کې پاتې شو نو د کعبې په داخل کې 2 رکعته مونځ سنت دی اوس که چې حتیم کې وکړه سنت طریقې ادا کېږي عمیر دی صفوان ته وایي یاره وایي که چیرې ما باندې قرض نه وی که نه قرض او زما د دې بچو شاته د کفالت مسله نه وی زه تللم او دا پیغمبر مې قتل کو چې دا ټوله قصه ختمه شوې وي نو صفوان ځان سره په زړه کې پوه شو چې زه خو همداسې سړي پسې ګرځېدلم چې څوک یو دا ختم کړي ځکه زموږ د دې ټولو مړو سرچشمه او بنیاد کس دغه دی چې دا کس ختم ټول مشکل به دغه شي صفوان ابن امیه د کورنۍ اقتصاد نه ډېر جوړ نو هغې ویل چې ستا قرض ټول په ما ستا د بچو پرورش کفالت ټول په ما خو ته دا کار وکړه ویل ښه ویل دا خبره زما او ستا ترمنځ همدلته شوله ویل صحیح ده امانت ویل امانت دی عمر لاړ خپل کور ته خپلې ښځې له وایي چې توره ماته تېره کړه او په زارو باندې ککړه کړه په زارو ځکه ککړی چې په تورو څو شله ګزار ورکړي معمولي ګزار هم شي او زارو باندې ککړه کړي هغه وجود داسې شي چې کینسر باندې مبتلا کېږي همداسې مرض چې دی دا سختېږي دا خبره هم وله وکړله ویل ښه عمر د هغه نه وروسته د مدینې په طرف روان شوی دی مدینې طیبې ته تللی دی مدینې داخلېږي چې د مسجد نبوي په دروازه کې عمر فاروق رضی الله عنه دا ناست نور ملګري هم ورسره دي عمر فاروق چې کله دغه ولیده د عمر فاروق صاحب یو ملهم انسان الهام به وله کېده ورغې اباس ویل چېرې دا د الله دشمن څه دپاره هلته راغلی دی ویل دا دلته څه شی کوي ویل دا نه دی راغلی مګر یو شرط راغلی دی انصار مجاهدینو د جومات مخکې ولاړو هغوی دننه جومات ته ولېږل نبي علیه السلام ته چې تاسې لاړ شئ او د نبي علیه السلام د ګرد چاپېره ودرېږئ چې دا سړی نه دی راغلی مګر شرط راغلی دی عمر فاروق صاحب ورغی او دا سړی د دې غاړې نه ونیو د تور چې کوم کاش و د هغې نه یې ونیو او ویې خوځاو بیا نبي علیه السلام ملګرو ته امر وکړو چې ورته چې را دې شي عمر راغی د نبي علیه السلام په مخامخ کېناست نبي علیه السلام ورسره خبرې شروع کړلې نو دی عمر په نبي علیه السلام باندې د جاهلیت د وخت سلام واچوي انعم صباحا د جاهلیت د دور سلام نبي علیه السلام له وایي چې قد اکرمنا الله بتحیة خیر من تحیتک
تحیت اهل الجنه. من الله تعالی مشرف کړیو په تحیه په سلام چور د عزت د جنت والا چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ده. دا مسلمان علیمی کو چې عمر لا مسلمان نه دی خو نبی رسول الله د سلام سی طریقه ولا خی. دا فایده راوځي چې سنت طریقه به واضحه کې هر چیرته شي. ګوره عثمان بن عفان زی مکی ته اول کې حدیبیه په واقع کې الته خلک ویل دي چې د پیسې د څنګه جګی کړی دي، الته د پیسو دعوت ور کړی دي چې دا خو هغه طریقه ده چې ماته نبی رسول الله خودلې. نو د نبی رسول الله سنت طریقه ده په هر ځکه به امر کولای شي. د فارس مشرکان ته نبی رسول الله ویلو چې تاسو ګيري پرېږدئ، تاسو له چا امر کړی پرې ګیرو دغه باندې ګیري د سکه. د هغه نورسته نبی رسول الله ته مخامخ عمر ناشته. نبی رسول الله ولوي چې یا عمر ما جاء بك، عمر ولې راغلی، څنګه راغلی؟ دا ولول ته خو بندي په سر راغلم، ځکه د دې ته زوی وهب په نوم د دې زوی بندیو د دې په سر راغلم. دا چې د مکې نه راوتم صفان ته ویلو چې ما څوک بل ګمان نشي کولی چې دا عمر څنګه ځي مدینې ته. خلک په دې پوهېږي چې دې زوی بندي دی، د زوی د بندي کې خوشي کولو په خاطر دا مدینې له ځي. وایي زه داسې راغلی یم. نبي علیه السلام ورته وویل چې دا تورې ولې غاړې ته اچولې ده، د دې تورې حالت څه دی؟ و توره ګوره خلک هغه ځای له وړي چې کوم ځای کې د جنګ خطري مشکلي نقصان انسان ته رسېږي، ایریږي څوک په ځان باندې، دې ځای له خلک توره وړي. بیا نبي علیه السلام ورته وویل چې ګوره تا او صفوان تاسې ناست په حطیم کې، تا هغې له څه وویل؟ تا هغې له دا خبره وکړه که چیرې ما باندې قرضونه نه وي او زما شاته د بچو دا مسله نه وي، زه به تلې ما به دا پیغمبر قتل کړی وي. او هغې بیا تا ته ویل چې زه پوه شو ستا قرضونه او ستا بچي پوه شوه، ته کور ته لاړې ښځې دې ویل چې توره تېره کړه او زار پرې واچوه برکت دې راوکړه. دا خبرې چې کله عمر واورېد یو دم د عمر سینه الله تعالی اسلام ته خلاصه کړله او ایمان دپاره یو مرکز وګرځېده. په ځان پوه شو چې دا خبرې خو زما د صفوان منځ کې دوه په دوه هېڅوک بل خبر نه و، هېڅوک بل خبر نه و. دې نه معلومېږي چې دا نبي دی او ده ته وحی شوي د دې خبرو. دا خو زمونږ یو پټ راز و، پټې خبرې وي، په دې پټو خبرو باندې هېڅوک خبر نه و غیر یو زوم یو صفوان و. هغه نه وروسته دې دا خبره وکړي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، کلمه توحیدی ویله، په اسلام کې داخل شو. ځکه دا په دې خبره باندې پوه شو چې واقعیت داسې ده چې دا سړی رښتونی نبي دی. د هغې نه وروسته نبي علیه السلام ملګرو چې فقهو اخاکم، د خپل ملګری پوه کوئ، فی دینه دیني مسایل ورته وښیوئ، واقرؤه القرآن قرآن ورته ولولئ، واطلقوا له اسیره بندي ورته خوشي کوئ. نبي علیه السلام ورسره ښه معاملې وروسته کوي ځکه مسلمان شو، دین ولایت کوي. څوک چې کله مسلمان شي په کار دا چې د قرآن او سنت هغه مسایل چې کوم ضروري مسایل دي ډېر ضرورت ورته ابا ضرور بی ضرور نارینه که زنانه دا به یادی. د دې وجه ډېر کله د ځینې خلک مسلمانان شي قبرونو له سجدې کوي، مسلمانان شي خو نظر د غیر الله په نوم کوي، مسلمان شي خو قسم د الله په نوم نه کوي، مسلمان شي اسې نوم یې د مسلمانې، نور پنځه وخته مانځه پابند نه، خاص کر غرب کې چې کوم خلک مسلمانان غرب کې پښتنه چې ورکې مونځ کې وای نه چې کله خوښه شي ته به مې شي مونځ کوم ګینې نه. حال دا چې د مونځ باره کې خو نظر د علماو دا حنابله او دا تقریبا محدثانه نظر دی چې څوک مونځ نه کوي د اسلام دایرې نه خارج دی. مونځ خو په اسلام کې رکن دی، اهم شی دی. مونځ څنګه کوي؟ حدیث کې دی فرق د مسلمان د کافر د مونځ ادا کول دی. نو په دې کې څه وشو چې صفوان په مکه کې ناست دی او خلکو له دا خبرې کوي چې تاسې به خبر شئ، داسې یو خبره به زه تاسې در ولېږم چې تاسې له بیا پته ولګي. د هغه نه وروسته سفر مکه کې انتظار کوي او چا ولی وی چې ته څه خبرې، ستا ملګری عمر خو ما ولیدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمان شوی دی، ویل ښه زه ولاکې په زندګۍ کې ولاکې دې سره خبرې وکړم، که دا کار چې ته په رښتیا باندې شوی وي زه په هیڅ صورت کې دې سره خبرې نه کوم. عمر بیا نبی علیه السلام ته وایي چې ای د الله رسوله
زه ګوره هغه کس وم چې ما به ډېر تکلیف مسلمانانو ته رسو مکه کې. ستاسې په مخالفت کې ما ډېر خپل قیمتي اوقات ضایع کړي، مخالفتونه مې کړي ډېر زیات. زه به دې نه پس خپل اوقات ټول د اسلام دفاع دپاره استعمالوم. خپله توره، خپله ژبه او څومره تکلیف چې ما مسلمان ته ورکو تکلیف به کافر ته زه ورکوم. بیا لاړ مکې ته او په اسلام کې داخل شو. د دې په دعوت باندې ډېر خلک الله تعالی جوړ کړل. یو دا واقعه راغله د بدر غزا نه وروسته، یو د بنو قینقاع په نوم یوه ډله وه. مدینه کې 3 ډلې د یهودو وي: بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظه. دا هم داسې خلک وو چې د مدینې په داخل کې دوی اوسېدل. بنو قریظه او بنو نضیر لږ خارج د مدینې. دا داسې ینګران غوندې خلک وو. دا تورې، دا برچې، چاکوګان، خنجرونه، نیزي، د دې کار به دوی کوو. ځوانان هلکان پکې زیات، داسې 200 نفر پکې د جنګ او تورې د استعمالولو. ځان ته ډېر متوجه و، ډېر غاوره کېدل به او دا خبرې به هم کولې چې دې کس خو جنګ وکړو د مکې د مشرکانو سره، خو دا په جنګ باندې اوښتی نه دی، دې کله جنګ کړی نه دی، دا که موږ سره مخ شي دوله به دا پته ولګي. دا خبرې به دې قبیلې ډېرې کولې، شیطاني به ډېره کوله، د شر کارونه به زیاته کول، اخلاق خراب و، فساد پکې زیات و. او نو د یهودو صفتونه قرآن کریم څیړلي دي. قرآن کریم د سورة البقره کې د یهودو ډېر ناشنا ناشنا خویونه ویلي دي چې دوی کې دا خوی دی، دا خوی دی، دا خوی دی. نو مسلمانان یو ځل ناستي په مدینه طیبه کې او اوس او خزرج خپلو کې سره خاندي راخاندي، اتفاق اتحاد خبرې کوي. په دې کې یهودي تېرېږي په دې لاره باندې. شاس بن قیس یهودي دی، په دې لاره تېرېږي او بوډا سړی دی. دې چې دا مسلمانان په خپلو کې ولي په اتفاق ناستي، په دې یهودي دا ښه ونه لګېده چې مسلمانان ولې په خپلو کې باید په اتفاق سره کېني. د دوی منځ کې اختلاف پکار دی، شیطاني پکار ده، قتل و قتال پکار دی. د مسلمان تر منځ به د وینې توی شي، ځکه د یهودو غوښتنې همدا دي چې مسلمان د مسلمان سره باید په قداره باید کېنه دي. یو بل ځوان هلک و، هغې ولېږه د دې مسلمانانو منځ ته او ورته یې ویل چې ته لاړ شه او د دې خلکو تر منځ هغه د بعاث د جنګ یادونې وکړه. بعاث یو جنګ و د دې اوس خزرج منځ راغلی و او هغې کې ته ووایه چې د هغې جنګ کې پلنکي دا شعري و، پلنکي پکې دا شعري و، خو دغه یادونې وکړې راوکړلې. په دې کې یو دم دواړه جانبه مسلمانان سره پاڅېدل او بیا هغه جنګ داسې په دې خلو کې سره تازه شو. حرب په نوم چې کوم خوړو په مدینه کې، دا خوړې سره واده کړه چې هغې ځي له بیا سره وځو مقابله به هلته کوو. نبي علیه السلام چا په دې باندې خبر کړو؟ نبي اسلام راغی: معشر المسلمین، الله الله ابي دعوه الجاهلیه وانا بین اظهرکم بعد ان هداکم الله للاسلام واکرمکم به وقطع به عنکم امر الجاهلیه واستنقذه من الكفر والف بین قلوبکم. نبی علیه السلام ورته: ای د مسلمانانو ډلې، دا د جاهلیت خبرې پرېږدئ، زه ستاسې مخکې له مجرم الله د هدو کې اسلام ته الله عزت در نصیب کړه، دا اړ څه لرې کړل. دا خبر تاسې ولې کوئ؟ دا د یهودو څه شی؟ د یهودو چل ول، بس مسلمانانو منځ کې اختلاف راوستل، تیرې زړې خبرې کول چې په هغې کې اوس کومه فایده پکې نه وي. نو مسلمانان په مشکل کې ورسره اخته کېږي. قرآن کریم کې هم دا راځي که نه: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین کفروا یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله. قرآن کریم د ایتونو په حقیقت سره اله پوهېږي چې کله سړی د یهودو په دې حالاتو باندې سره مکمل خبردار شي چې دا دومره د فساد نه ډک او خراب خلک دي. دارنګه دی یهود یو بل چل ول به هم کوه، هغه دا دی یهودو به ځینې خلکو له وویل چې تاسې سار کې مسلمانان شئ او مازدیګر کې بیرته کفر وکړئ، په دې خاطر چې دا کم خلک دا پیغمبر مني، اسلام پرې راوړی، چې دا شک کې شي او د اسلام نه راوګرځي. ځکه و به دا ګمان وکړي چې دا خو یهود خو علما دي، دو چې دا کار کوي چې موږ په سار کې داخلېږو او ماښام خارجېږو د اسلام نه، نو معلومېږي دا دین چندان دین نه دی. دا عبدالله بن سیف، عدي بن زید، حارث بن عوف، دا درې د یهودو ملایانو دا خبرې به خپلو خلکو ته کولې چې ځینې ځوان لکانو ته سار کې مسلمانان شي، مازدیګر کې کافران شي. د قرآن کریم سورة آل عمران 2 آیت نمبر ته اشاره کوي: وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ویل یو ډلې به د کتابیانو نه ایمان راوړي په هغه چا باندې
چې کتاب په هغه باندې راغلی دی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون چې د باندې کتاب دلته په دې باندې ایمان راوړی په ورځ کې د ورځې په شروع کې کفر وکړي مازدیګر کې د ورځې په اخر کې چې دا خلک د ده نه وګرځېږي لیکن د دې خلکو په دسیسو په چل ول باندې به هیڅ مسلمان کې تغییر نه راته دوی د ډېرو چل ول نه کار واخیسته ډېر فریبونه به یې وکړله ډېرې شیطانۍ به دې خلکو وکړلې لیکن دوی کې تغییر نه راته بیا اخیر دې خلکو څه وکړل چې د دوی خلکو یو بازار دوی له مسلمانه زنانه ورغلې وه هلته ورسره ناسته وه د مسلمانه زنانه چې دا په حجاب کې وه د دوکاندار زرګرو له مخ ښکاره که و نه ښکاره کوم زه مسلمان یم ستا څه کار ته زه مخ ښکاره کړم د هغه نه وروسته د دې شاته یو پیڅکه چې وه هغه یو چا څیش په شاته وتړله کله چې هغه جګېدل هغه لمنې پورته شوله اندامونه ښکاره شو په دې کې دا مسلمانې ښځې چغې کړلې په دې بازار کې یو مسلمان ولاړ و هغه رامنډې کړو یهودي و یو غیرت ورکې پیدا شو یهودي قتل که دا بازار د یهودیان جمع شو مسلمان شهید که په دې کې نبی علیہ السلام خبر شو نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره راغی د ملګرو سره راغی دا ټولې ساحې چې وي دی ما سره کړلې او دا صحیح ونیولې 15 ورځې دا خلک چې محاصره او خو سره دومره خوراکي توکي موجود و که یو کالم په دې کلا کې ایثار وی ځکه دوی په دې حالت باندې پیدله دوی بچ پاتې کېدل تر دې چې دا فیصله په دوی باندې وشوله چې زنانه او واړه خلک دوی وینځي کېږي او د نور خلک د راښکته شي خلاصه دا چې دې کې د منافقینو رئیس راغی عبدالله بن ابی بن سلول په نبي اسلام ډېر اصرار یې وکړ او نبی علیہ السلام ته یې ویل چې دا زما خلیفان دي او زما د جاهلیت د دو سره رابطې دي وعدې مې دي ورسره تر دې چې په نبي اسلام دونه فشار و نبی اسلام راتنګ که او د نبی اسلام له دومره غصه ورتله خو د منافق له سنه ویله د نبی اسلام تندې تریو د نبی تندې دومره تریو شوی او چې د تندې تریوونه په تندې کې سورې غونې ښکاره کېده خو دې منافق بیا بد خلق انسان او نبی اسلام حلیم انسان چې له سنه ویله او نبی اسلام اسکه د نفر نیول د يهودو وجل نبی اسلام دا اوس سوداني الکانو ځوانان ځکه دوی د نبی اسلام په خلاف ډېر کارونه کړي خو دې منافق ډېر زور فشار په نبی اسلام باندې راوړه تر دې چې نبی اسلام نفر ماپل او دی ولوي چې مدینه کې نه پرېږدم مدینه کې به نه اوسېږي بیا دا خلک د مدینې نه ووتل او د خپل کورونه په خپله باندې وران کړل او شام ته ازرعات په نوم چې کومې علاقې د خیبر ته هلته لاړله چې قرآن کریم سورة حشر کې هغې له اشاره کوي دا خلک الله تعالی د دې سیمونه لرې کړل او دوه قبیلې د یهودو نور هم پاتې شوې بنو نظیر او بنو قینقاع راتلونکي درس کې نورې خبرې هم ورسره شته خو ځینې واقعیت لکه هلته نور هم راغلي د نبي علیه السلام د لور وفات راغلی رقیه رضی الله عنها دارنګه عثمان بن مظعون دا د نبي علیه السلام رضی ورور دا په مدینه منوره کې اولین مړی دی چې مدینه منوره کې دا وشو نبي علیه السلام بیا چې کله دا دفن شو نبي علیه السلام په خپله شناخته والا کېښودله سره باندې ویل په دې خاطر باندې دا ورته ږدمه اعلم بها قبر اخي زه د خپل ورور د مړی په دې معلوم کوم خو بیا زموږ د عوام خلک د زنانه قبر ته د شناخته پلنوالي باندې ږدي او نارینه ته داسې په تیرو باندې ږدي داسې سنت طریقه نه ده خو نبي علیه السلام چې ایښې ده په دې خاطر ایښې چې دې سره د خبر تعین ورسره وشي دارنګه علي رضی الله عنه دې فاطمې سره واده کړی دی په همدغې کارونو کې دا کار هم شوی دی عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه وخت کې د هغه بیبي رقیه وفات شوله چې د هغه نه وروسته بیا نبی اسلام کلثوم په نکاح ورکړی کلثوم هم وفات شوې ده بیا نبی علیه السلام وله ویلو که چېرته زما بله لور وې ما ته بله هم ورکوله او دا په مهاجرینو کې اولین مړی دی عثمان بن مظعون رضی الله عنه چې دا په مدینه طیبه کې وفات شو راتلونکي هغه خبرې چې د بدر او د احد ترمنځ راغلي دي په دې به انشاءالله بیا خبرې کوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین